په وینو رنګ یما باچا صاحبه، په وینو رنګ یما باچا صاحبه، ستړې له جنګ یما باچا صاحبه. او چرته یو خوش بیابان لټوم، چرته یو خوش بیابان لټوم، په ښار کې تنګ یما باچا صاحبه. او خلک بې خیاله زنګومه پلار، خلک بې خیاله زنګومه پلار، د تیرا بنګ یما باچا صاحبه. ګرانو مینوالو ستړي ماشي احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. اریان د وړ یم خپرونه ده هنداره، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ تاسو سره داسې وار په وار یو نیم شاعر معرفي کوو. نن په دغه لړ کې راغلی یم د شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل ته، انغر کلي ته، چرته چې مجمر وزیر صاحب ژوند کوي. نن به د مجمر وزیر صاحب سره د شاعرۍ په هکله د سره خبرې اترې کوو او تاسو د پاره به شاعري هم ترې ناروو. په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې مجمر وزیر صاحب تاسو ته مینه هرکلی ستړي ماشي یا ستړی ماشي. مهرباني جنتي شي. ډیره مننه مجمر صاحب. لکه څنګه په ادبي دنیا کې تاسو د مجمر په نوم پیژندل کیږئ، نو که زموږ مینوالو سره مو خپله لنډه شن پیژندګلي وکړه نو دا به ډیره ښه وي. زه خو ادبي دنیا شوم، نوم مجمر وزیر دی او خپل نوم مې چې کوم دی هغه دی اشفاق رحمان. زه د نهر کلي سره تعلق لرم، په کوم وزیر یم. مننه. د پروګرام په شروع کې یو غزل در نرواوم، بیا به مخکې ځو. چې انسان شه نور خی مسلمان محترمه، انسان شه نور خی مسلمان محترمه، کافر دوی درجار میکړي انسان محترمه. انسان شه نور خی مسلمان محترمه، کافر دوی درجار شمه انسان محترمه. د کوم سړي چې وکړې دغه ښه نه راته ښکاري، د کوم سړي چې وکړې دغه ښه نه راته ښکاري، په تا خو قربانېږمه اذانه محترمه. ډېر زبردست. شاید چې په لیدلو یې د یار زړګی شي نرم، شاید چې په لیدلو یې د یار زړګی شي نرم، پر هر تا مې چیرا نشي درمانه محترمه. کلګه دې د شونډو د جامونو چارا وکړې، کلګه دې د شونډو د جامونو چارا وکړې، بلها ستړی راغلی یم جانانه محترمه. ټوپک دې لوګې کوس کړه په دې جهالت سکړې، ټوپک دې لوګې کوس کړه په دې جهالت سکړې، ښکلې زندګي دې ده وځوانه محترمه. ډیره مننه مجمر صاحب. هغه کوم وخت چې تاسو دا مخصوصه کړله چې په اشفاق کې دننه یو مجمر ژوند کوي، یعنی هغه کوم وخت چې تاسو باقاعده د شاعرۍ لیکل پیل کړل؟ یاره خو شاعري سره مې شوق یې ډېر مخته نه و، خو تقریبا دا 2004 وکړه، 2003 داسې 2003 وه چې شاعري ته زه پخته داسې تنها نستوی ته بس داسې نو بیبر خیال روغای شادو. شاعري سره هم خیال هاو کتابي نامه کتلې وي ساسا، خو داسې مازدیګر ټایم چې مو وخت نه خپل یو شعر جوړ کړم، او شعر خو یې سره تایید نه دی، خو مې جوړ کړی و داسې مازدیګر ټایم تقریبا 2003 څه شي. صحیح. مننه. نو دا خو بلها وخت کېږي د 2003 یا 4 نه والا د 2020 پورې. نو آیا تاسو څه مواد هم لرئ، کتاب مشته او که نه مشته؟ نه کتاب خو مې نه دی چاپ کړی، او شاغه مشته ورته چې چاپ یې کړي، خو یا خپله شاعري مو داسې نه ده کړې چې یا شاعر کتابه لایق هم نه ده ګڼلې چې
کتاب ته حاکي. مننه خدای دې وکړي چې تاسو دې ته وتونیږئ او کتاب چاپ کړئ. داسې کوم ادبي صنف دی، نظم دی، غزل دی، نثر دی چې تاسو ته زیات خوند درکوي او زیات مو کار پکې کړی وي؟ مو ته خپل خوند نظم رکوي خو مو لیکلی غزل دی. مننه. داسې کوم ادبي تنظیمونه دي یا ټولنې دي چې هغې سره تاسو باقاعده ناسته پاسته کوئ، یعنی پروګرامونه ورسره کوئ؟ زه خپل کوم تعلق سره د رڼا پښتو ادبي ټولنې سره لرم. لکه تنقیدي غونډې ته نه راته یا توچي ادبي ټولنه شوله یا هاوله شوله د جاوید جان صاحب دوله دغه سره ناستې پاسې کې تنقیدي غونډې ته دته ورسي. خپل غام یې د رڼا پښتو ادبي ټولنې سره. مننه. نو داسې کوم شخصیت دی چې هغې نه تاسو متاثر وئ یا تاسو په شعر پوهه کړي وئ، یعنی خپل استاد یې ګڼئ؟ استادان خو مې ډېر په ژوند کې تېر شوي دي. توس ستای په شی مننه. دلګیر صاحب دی او غمزاده دی. خو لکه مو چې کومې زده کړې کړي دي ډېرې زده کړې رادیو د لارې مې کړي دي. افغانستان شیوا رادیو سولې پیغام رادیو د جمعې په ورځ به مشاعره کوله پاشه یو زاید شاه انګار نومېده. هغه به ډېرې هغه خبرې پې کړلې په غزل یا په نظم باندې. هغه نه مې ډېرې زده کړې کړي دي. مننه. مجمر صاحب د پروګرام په دې برخه کې 2-3 کلمونه درنه اورم، بیا به خپله مرکه راغونډوو. غزل دی چې د دروند غم په هېرولو پسې ګرځو، د دروند غم په هېرولو پسې ګرځو، راوتلي یو په څکلو پسې ګرځو، پکې وینځو په نفرت زنګ شوي زړونه، پکې وینځو په نفرت زنګ شوي زړونه، د خندا ډکو مخپلو پسې ګرځو، د سحرانه لیونی رانه خطا دي، د سحرانه لیونی رانه خطا دي، په ښارونو او په کلو پسې ګرځو، چې خپې او سپلې ځای ته نه رادرومي، چې خپې او سپلې ځای ته نه رادرومي، مونږ په هغو خدای وهلو پسې ګرځو، چې خپې او سپلې ځای ته نه رادرومي، مونږ په هغو خدای وهلو پسې ګرځو، چې وطن ته ازادي راوړي مجمره، چې وطن ته ازادي راوړي مجمره، بس په هغو نازولو پسې ګرځو. ډېر الله. نور به سره سره شریک کوي. چې هم مې په شا واړه وهله جار دې شمه، هم مې په شا واړه وهله جار دې شمه، و د شرابو ډک بوتله جار دې شمه، ما داسې پرېږدوه نیمګړی ښیم یاره، ما داسې پرېږدوه نیمګړی ښیم یاره، ته زه وردرومه مکمله جار دې شمه. زبردست غزل دی. ارشاد. چې له ډېره درده وجودونو مو لمبې وکړې، له ډېره درده وجودونو مو لمبې وکړې، د چا چې شر جوړ کړی دې خلکو مزې وکړې. ډېر الله. دا بیا اورم. له ډېره درده وجودونو مو لمبې وکړې، د چا چې شر جوړ کړی دې خلکو مزې وکړې، اوس خو مرهان پکې سندرې نه کړي زالې نه کړي، اوس خو مرهان پکې سندرې نه کړي زالې نه کړي، سوي چنار هم و جنګونو ته خیرې وکړې. ډېر الله. دا بیا اورم. اوس خو مرهان پکې سندرې نه کړي زالې نه کړي، سوي چنار هم و جنګونو ته خیرې وکړې، د خان د کور نه چې رڼا راتلله بند یې کړله، د خان د کور نه چې رڼا راتلله بند یې کړله، راته یې وویل چې غم به د ډېوې وکړې، مزه یې نه وه د مرغیو اوازونه نه وو، مزه یې نه وه د مرغیو اوازونه نه وو، په دهي چګو جګو غرو کې مې ټاپې وکړې، او شي به معلومه چې تر تا به د رسیږي که نه، شي به معلومه چې تر تا به د رسیږي که نه، و دیوالونو ته مې ښې ډېرې کیسې وکړې. ډېر الله. دا بیا اورم. شي به معلومه
چې تر تا به درسیږي که نه و دیوالونو ته مې ښې ډېرې کیسې وکړې هر چا پرې خپلې سترګې پټې کړې مجمره یاره هر چا پرې خپلې سترګې پټې کړې مجمره یاره د کڼو ښار کې یوه ګونګ سړي نارې وکړې. ډېر الله ډېر زبردست مجمر وزیر صاحب یو بل کلام در ناروم بیا به خپله مرکه راغونډوو. غزل دی چې پیالې ډکې کا سم دم له سهاره یاره مات یم. پیالې ډکې کا پیالې ډکې کا سم دم له سهاره یاره مات یم غورځېږمه په سمه دمه لاره یاره مات یم. زبردست. ګلونه دې په څڼو باندې نشمه ټومبلی ګلونه دې په څڼو باندې نشمه ټومبلی بخښنه درنه غواړمه بهاره یاره مات یم. او له کاره ستړی راغلمه جامونه خالي شوي له کاره ستړی راغلمه جامونه خالي شوي راځه راته راغاړې وځه یاره مات یم. په خوله باندې مې بس د غم ژړا ده مشته شوې په خوله باندې مې بس د غم ژړا ده مشته شوې لوېدلی یم د مینې له اظهاره یاره مات یم. دلته خو د غم نه سوا هیڅ چا سره نه کړل دلته خو د غم نه سوا هیڅ چا سره نه کړل در پرې مې خود ولاړمه له ښاره یاره مات یم. ډېر الله ډېر زبردست. د پروګرام په دې اخري شبو کې زموږ مینوالو ته او د ځوان کل ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ پیغام خو دا درکوو چې ژوند ډېر خوشحالی دی سړی په امن سره او په خوشحالي سره تیر کو د انسانیت قدر پشه وشي نو مسلماني خو په خال شاسې هغه ډېره دوشته خو چې لږ څه نه څه انسانیت سړی په ځون شروالي هغه بیا ډېره ښایي. مننه. ګرانو مینوالو دا و مجمر وزیر صاحب چې د سره مو د شاعرۍ په هکله خبرې اترې وکړې او شاعري مې هم تاسو ته ترېنه واروله. اوس د پروګرام په آخر کې ما اریاندور ته مجمر وزیر ته او سروان وزیرستاني ته راکړه اجازت تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.